شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. مننه کوم د شهاب بخاري صاحب د ادبي غورځنګ د پاڼې ایډمن او د هغې چلوونکی. بخاري صاحب متعلق به دوه درې خبرې وکړم. هغوی چونکې د کیمرې شاته دي هغوی دي، او عمران شباب کوم چې زمونږ کشر دی ډېر ښه شاعر دی. د بخاري صاحب هلې ځلې خو هسې هم د چا نه پټې نه دي. هغوی په دې فیسبوک په لارې د نور سوشل میډیا نور چې کوم ذرایع دي د هغې د لارې نه ځای په ځای ګرځي، په مختلف علاقو باندې ځي او د مختلف شاعرانو نه پروګرامونه ریکارډ کوي او زموږ سره شریکوي. د هغوی د دې زیار او د دې هڅو بالکل که موږ ډېر زیات شکریا ادا کړو نو دا کمې دي. او بیا په خصوصي توګه باندې زه نن ډېر زیات منندوی یم چې ما له دعوت راکړو او هغوی د دې سټوډیو افتتاح په طور باندې موږ نن راوغوښتو چې یاره تاسو راشئ زموږ په دې سټوډیو کې نن ستاسو نه موږ پروګرام ریکارډ کوو. نو زه د هغوی ډېر زیات منندوی یم او دې مینې ته ډېر زیات سلام کوم چې موږ له دومره زیات درنښت راکړو. موږ د دې مینې قابل نه یو، خو هغوی په خپله باندې ډېر زیات درانه او ډېر زیات ښه خلک دي، نو موږ له ځکه دومره درنښت راکړو. زما سره نن په دې پروګرام کې وقار احمد بھائی دی، ډاکټر صاحب دی او اویس ارمان دی چې یاره زما خواته تر څنګ ناست دي. او د بخاري صاحب حکم دی چې یاره ته زمونږ سره په دې پروګرام کې څه شعرونه شریک کړو، د هغوی د حکم تعمیل به کوو، د هغوی حکم په سر سترګو منو. نو زه به ستاسو سره څه شعرونه د هغوی په خوښه باندې شریک کړم. خو د هغې نه مخکې چې کوم دی د اویس ارمان څه غوښتنه ده، هغه وایي چې یاره ما ته به دغه شعرونه وی، نو د هغه د خوښې دغه شعرونه تاسو ته ډالۍ کومه. تاسو ټولو ته دې ډالۍ وي چې دا د لنډ بهر څو شعرونه دي چې بخاري صاحب شعرونه دي چې غمه ستړی شوی یم، غمه ستړی شوی یم، مرمه ستړی شوی یم، غمه ستړی شوی یم، مرمه ستړی شوی یم او نورې لارې نه څارم. ډاکټر صاحب نورې لارې نه څارم، زمه ستړی شوی یم. مننه جي. او اویس ارمان چې ستا د غم ګیډي یاره، ستا د غم ګیډي یاره، ږدمه ستړی شوی یم. مننه جي مننه. ستا د غم ګیډي یاره، ږدمه ستړی شوی یم. او دا څو د غزل شعرونه دي د بخاري صاحب په حکم دی، نو د هغوی د حکم تعمیل به کوو چې یاره دا شعرونه هغوی ته دي. د ټول غزل به زه بخاري صاحب ته ډالۍ کوم چې بخاري صاحب مطلع راز ده چې بخت چې بیدار شي، بخت چې بیدار شي سړی هوښیار شي، بخت چې بیدار شي سړی هوښیار شي، مینه چې وکړي زړونه د کار شي، مینه چې وکړي زړونه د کار شي. زما ژوندون دی له تا نظر شي، زما ژوندون دی له تا نظر شي. او شباب صاحب شعر دی چې باران وریږي لږ دې ایثار شي. مننه جي مننه. باران وریږي لږ دې ایثار شي او رقیب دې پوه شي، رقیب دې پوه شي نور دې قلار شي، رقیب دې پوه شي. مننه جي. رقیب دې پوه شي نور دې قلار شي. او شعر پکې دی وقار احمد بھائی چې حق وایي، چې حق وایي خود به پدار شي. مننه جي. چې حق وایي خود به پدار شي او سحر چې مړ شي دی به سینګار شي، سحر چې مړ شي دی به سینګار شي. ډېره مننه یو ځل بیا د بخاري صاحب او د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې مالم دومره درنښت. او دا ځګی زمونږ د ناستې ځګی دی، زمونږ بالکل د ویاړ ځګی دی چې بخاري صاحب دومره مینه ده د ادب سره چې یاره په دې خپل ځای کې هغه دا سټوډیو جوړ کړی دی. نو د هغه دې مینې ته هم زه ډېر زیات سلام پیش کوم. بلکې او انشاءالله بیا به راځو، بیا به راځو. د بخاري صاحب سره به تاسو نوي شاعران، هغه شاعران چې ستاسو د کور کلي شاعران دي، څه معلوم دي څه نامعلومه دي، خو ټول به راځو انشاءالله. او بیا به ستاسو سره د بخاري صاحب په دې هڅه باندې د هغوی په دې دغه باندې ستاسو سره د کیمرې ته مخامخ کېږو او انشاءالله ستاسو سره به خپل کلامونه شریک کوو. ډېره مننه جي.